سلامونه احترامات او نیکی هیلې. زه یم سمندر یوسفزی. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې تحقیق یو ډیر ګران، مشکل او مهم کار دی. کم څېړونکي چې دي، کم محققین دي، د هغوی دپاره پوهانو څه صفتونه وضع کړي دي چې د هغې په بنیاد باندې د دوی څېړنه ښه کیدی شي او دغه د دوی دپاره ضروري او لازمي دي. دغه اوصاف چې کوم دي زیاتره د ادبیاتو د سوشل ساینسز دپاره سره تعلق ساتي او نیچرل ساینسز والا اوصاف یا د هغوی صفتونه د دې نه مختلف هم کیدی شي. دا قسمه خوبۍ په درې ډولې دي. دا ذهني هم دي، اخلاقي او کرداري دي، او ادبي او علمي هم کیدی شي. علمي دي. زموږ سره چې کوم دی نو د یو محقق دپاره وړومبی خوبي دا ده چې د ده د تحقیق په حواله باندې د ده خپله دلچسپي، د ده چې کوم دی نو دغې طرف ته رجحان وي، د ده یو جذبه، یو ولولۍ او یو کوشش او جدوجهد چې دی نو دی د ده په زړه کې دغه جذبې د کوشش او د جدوجهد نو دی تحقیق کولی شي. دا د ده دپاره وړومبی وصف دی یا چې کوم دی نو صفت دی. په علمي او ادبي حواله باندې دی چې په کومه موضوع باندې کار کوي، نو په کار دا ده چې د یو سړي دومره چې کوم متعلقه څیز باندې دی څېړنه کوي چې په هغې باندې په مکمله توګه د علمي سطح د ذهني اوچتوي. د دې نه علاوه خواوشا د دغې سره چې متعلقه کم علمونه دي، نو هغه ضروري ده چې دی په هغې باندې هم پوهوي. د مثال په توګه که فرض کا د پښتو ژبه مونږ واخلو، نو په کار دا ده چې د دې سره متعلقه نورې خواوشا کمې ژبې دي چې دی په هغې باندې پوهېږي، یا چې کم وس مروجه ژبې دي چې د هغې اهمیت زیات دی، نو چې دی کم از کم د هغې نه استفاده کولی شي او دی په هغې پوهېږي. او د ادب سره د ادب سره چې متعلقه کم علمونه دي، نو په کار ده چې دی په هغې باندې هم پوهېږي. دویم صفت دا دی چې د بې صبره نه وي، د ده په ذات کې چې کوم دی نو بې صبري نه وي، عجلت نه وي. ځکه چې تحقیق چې کوم دی نو دا د تادی کار نه دی، دا چې کوم دی نو دا د قلاري کار دی. په انتظامي امورو کې هم داسې مسلې راځي چې کله به کار روکېږي، کله به ودرېږي، کله به روانېږي. نو که دی بې صبري، بیا به مسلې بیا به دی هغسې تحقیق نشي کولی. دویم چې کوم دی نو زموږ سره د تحقیق په حواله باندې چې کوم دی نو چې د مبالغه مطلب رښتونې مبالغه نه وي، دی چې کوم دی نو معتدل وي، د جذباتي نه وي. دا ټول څیزونه چې کوم دی نو دروغ او جذباتیت او مبالغه یا چې اعتدال نه نو دا تحقیق نشي کولی، یا چې کوم دی نو ښه تحقیق په دغې حواله باندې نه کیږي. په کار ده چې دغه داسې قسمه څیزونه د ده په شخصیت کې. بله دا ده چې د ده په ذات کې چې کوم دی نو غرور نه وي، تکبر نه وي، بلکې دی چې کوم دی نو دی تواضع پکې، عاجزي پکې. او انسان هسې هم دغه دپاره عاجزي او دا څیزونه ښه دي. او که فرض که په ده کې غرور او تکبر لوی، نو بیا دی تحقیق چې کوم دی نو دی په سمه توګه باندې نشي کولی. دیانتداري هم د ده دپاره ضروري ده. په کار ده چې د یو محقق په ذات کې، د ده په زړه کې، د ده په ذهن کې چې کوم دی نو دیانتي او د کومو خلکو نه چې دی استفاده کوي، مطلب ځان د سرقې او د خلکو نه چې کوم دی نو موږ چې ورته په ساده پښتو کې دا وایي چې کاپي پیسټ یا قینچي کړپ کارونو نه چې کوم دی نو دی ډډه وکړي، او دی چې د کوم ځای نه استفاده کوي په کار دا ده چې د هغې ذکر دی وکړي او هغه حواله وغیره دی راواخلي. یو صفت یې بل دا دی چې دی چې کوم دی نو دی به ضدي نه وي، دی چې کوم په یو خپله خبره باندې ودرېږي، که هغه غلطي او که ټیکې دی پې ولاړ وي، نو دا د ده دپاره ضد چې کوم دی نو دا محقق په صفتونو کې نه دی، بلکې دی به خپله خبره تحقیق چې کوم دی نو دا یو مسلسل عمل وي. او کله کله چې کوم دی نو یو سړی په یو نقطه نظر باندې ولاړ وي، هغه غلط هم کیدی شي. نو هغه که فرض که دی چېرته توت ووایي او هغه بیا شانډی، نو په کار ده چې دی چې کوم دی نو دغه خپله خبره پرېږدي. ځکه چې تحقیق مطلب هم دغه دی چې حقیقت یو څیز رسېدل وي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو دا چې بې تعصبه وي او غیر جانبدار وي، د کې هېڅ قسمه تعصب نه وي، جانبداري پکې نه وي. هغه که د ژبې په حوالې یا که د مذهب په حوالې یا که د جغرافیې په حوالې، او هغه که د قوم او نسل په حواله ولې نه وي، خو چې کومه خبره ټیک وه چې دی د سمې مرسته کوي، او چې کومه غلطي د هغې د چا سره هیڅ قسمه چې کوم دی نو دغه تعصب یا چې کوم دی نو جانبداري نه ساتي. او که فرض که دی دغه ساتي، نو بیا خو چې کوم دی نو دی سم تحقیق نشي کولی. دا د صفت نه دی، د خوبي نه ده. په دې وجه باندې
د جانبداري د تحقیق لپاره ضروری نه ده بلکې غیر جانبدار اوسېدل پکار دي. دغه چې کم دی نو د تحقیق چې کم خلک کوي نو هغه د دې لپاره نه دی پکار چې په دې باندې د دنیایي یا چې کم دی نو څه د مالی یا انعام یا د دې په بنیاد باندې دی د مقصد دی دغه نه بلکې د مقصد دی دی چې زما تحقیق چې کم دی په دې بنیاد باندې دی چې څوک دې ګټه واخلي او بس خپل یو شوق او یو څیز چې کم دی نو حقیقت ته راډاګي ته کول دي. دا نه ده پکار چې د په مختصر چې کم ګټي وټي دي د هغې په غرض باندې یو څیز ته وګوري بلکې پکار دا ده چې د بیلوسئ د چې کم دی نو پکې روب څه نه په مخ باندې یا چې کم دی په ریا باندې څه کار وکړي. بله خوبي یا بل صفت د یو محقق دا پکار دی چې په ده کې د اخلاقي جرأت وي دی چې کم دی نو یو څیز د مخې ته راشي پکار دا ده چې دی هغه وړاندې کړي او په هغې باندې دی خپره نه کاږي یا چې کم دی نو د چا د خوشحالۍ او د خفګان دغې څیزونو ته هغه بېله خبره ده چې معاشره کې د دغې څیز نه نقصان جوړیږي یا زیان رسي او د پیدې په ځای باندې نقصانات زیات وي نو باید پکار ده چې خپل چاپېرچل ته سړی دغه وګوري. زموږ سره د کرداري چې کم صفتونه دي او اوصاف دي د دې نه بلا نور هم کیدی شي او نو خو دغه څو څیزونه چې کم دي د ده دپاره ضروري دي. ذهني چې کم دی نو هغه دا دی چې دی غیر مقلد وي دی د چا تقلید نه کوي چې چا یو کس یو خبره کړي او بس دی په هغې پسې ورپسې بلکې دی په خپل باندې په نورو څیزونو کې په مذهب کې په ژوند په نورو اړخونو کې تقلید چې کم دی ضروري دی خو په تحقیق کې چې کم دی نو دا تقلید د چا نه دی پکار بلکې دی یو څیز ته چې کم دی نو په خپل دغه باندې ګوري په خپل ذهن باندې په خپل نقطه نظر سره دی ورته ګوري د چا تقلید دی نه کوي د چا پیروي دی نه کوي او د هغې د غلطو احتمال کیدی شي چې څوک د چا ورپسې. زموږ سره په دویم ذهني دا خبره داسې ده چې د ده عقیدې چې د کوم دی نو زړې دي نه دی چې کوم دی ضعیف الاعتقاد دي نه دی په دغه توهمات او په دغه قسمه څیزونو باندې یا چې د مخکې نه کم نظریات یا تصورات چې کوم دی نو راغلي دي دی په هغې باندې یقین نه ساتي بلکې دی د په شخصیت کې چې کم دی نو هغه دی د یو ساینسدان په حیث باندې یو څیز ته په منطقي بنیادونو باندې وګوري لاجیکلي دی وګوري چې دغه څیز سم دی او که سم نه دی او د دې حقیقتونه چې کم دی نو هغه څه دي. د یو بل څیز چې کم دی نو په عام ژوند کې موږ دا وایو چې مشک چې کم دی نو نه د علاج دی او نه شک ښه څیز دی خو په تحقیق دپاره د یو محقق چې کم دی نو دا صفت کیدی شي چې محقق چې کم دی نو دا دی شکي دی په دې خپله خبره دغه چې کوم کار دی کوي نو بار بار د شک پیدا به همدغې چې دی به بار بار دغه خپل څیز چې کوي ګوري به یې او دی به مطمئن کېږي نه په دې وجه باندې به دی خپل کار ډېر په ښه طریقه باندې سر ته رسوي. بل دا دی چې ذهني چې د ده کله دی ذهني سکون دته وي او دی چې کوم دی د ده مازغه چې کوم دی په سکون وي نو دی به کار کولی شي چې کله دا بېقراري او کله چې کوم دی نو دته مسلې په کار ده چې نه خو هغه خلک تحقیق کولی شي او نه په هغه وخت کې تحقیق پکار دی. حافظه هم د تحقیق لپاره ډېره زیاته ضروري ده چې پکار دا ده چې د یو سړي چې کم دی نو د هغه حافظه مضبوطه وي د هغې په بنیاد باندې به دی چې کم دی نو ځکه چې د زموږ سره د تحقیق د تاریخ سره ډېر زیات کار دی او دغه تاریخ چې کم دی نو دا په حافظه کې یو زموږ سره یو کار مونږ کړي یا زموږ نه بیا هېر کېږي او بیا بل نو دا څیزونه چې کم دی نو نه کېږي نو په کار دا ده چې په حافظه هم د ده مضبوطه وي. او د محقق په اوصافو کې دا هم راځي چې د ده څه تنقیدي شعور دی دا هم دی د کره کوټه د ښه بد معیار محاکمه دي کولی شي فیصله دي کولی شي او چې کله دی دا کولی شي نو بیا دی ښه تحقیق کولی شي دی یو ښه محقق جوړېدی شي. زموږ سره چې کم دی نو د یو محقق په خوبو کې دا هم شامله ده چې دی د ده چې کم دی نو په ده کې دی یو نظم وي یو ضبط وي یو تنظیم دی پکې دا صلاحیت دی پکې هم ځکه چې په ده کې بې ترتیبي په ده کې ترتیب نه وي د ده په کار کې ترتیب نه وي نو دی چې کم مقصد د دی کم غرض دی کم نتیجې چې دی اخیستل غواړي نو هغه به نه کېږي. دا زموږ سره ټول د دې نه علاوه نور هم کیدی شي خو که فرض کړه په محقق کې دغومره خوبۍ هم راشي نو دا ډېر په جامع شکل کې دومره بلا دي چې دی بیا ښه تحقیق او غوره تحقیق کولی شي.